شیخ صاحب محترم اوس یو ذکر خاص داسې شته چې زه بازار ته ځم او هغه ذکر زه ولولم او اجر راته الله سبحانه وتعالی نصیب کړي؟ خاص کوم ذکر شته؟ دی باب کې یو روایت وارد دی چې دغه دو حدیث بعض اهل علم ضعیف کړی دی ول ډیرو اهل علم د شواهد او د متابعات او د وجنه قوي کړی دی. هغه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا منقول دی چې کوم یو انسان بازار تلاړ شو په بازار کې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. دی انسان لره لس لاکه نیکیانی لیکل کېږي. لس لاکه نیکیانی څه معمولی خبره نه ده. نو تاجر ته په تجارت کې بازار ته پتلو کې یو بهترین فائدې حاصلېږي. یو د هغې نه دا دی چې انسان په بازار کې د تجارت په وجه باندې لس لاکه نیکیانی په یو حصه کې حاصلې. د دین علاوه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه بازار ته ډیر زیات تراته. نو داغه شاګرد هغه ته ول چې ته په بازار کې څه چې بازار ته ځې، نه په بازار کې څه خورې، نه په بازار کې څه سکې، اسی بازار ته ځو بازار ته راځه. هغه ته ول چې د خېټې پلاره من بازار له خوراک د پاره نه زو. په دې وجه باندې چې بازار کې خلک ډیری من سلامونه واچو، په دې سلامونو مونږ ته اجر حاصلېږي. ته اوس وګوره چې یو سړی په بازار کې د 100 کسانو سره ملاويږي، هر یو انسان ته دا کلمه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په دې 10 نیکۍ لیکل کېږي. نو دی انسان په بازار کې سره د خپل کارونو تجارتونو سره 3,000 نیکۍ حاصلې کړي. 3,000 نیکۍ په دې لږونته کې وخت کې هغه حاصلې کړي. دا څومره د کمال خبره ده، څومره عظمت او شرف ورته حاصل شو. او د سی ورځ نو بار 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 د په ځان خبره نه تکلیف به متنه رسیدلی او دیبا یو عظیم سرمایه د خیر او د نیکو جمع کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.